سلامونه دوستانو. درې مهمه جملې زده کوو د الماني ژبې. ډېرې مهمه جملې دي دوستانو. کله چې څو ملګري دوستان خفه وي، فامیل کې څوک خفه وي او تاسو ورته وایي زه در سره یم ګرانه، زه تا سره یم، او بیا ورته وایو چې مه خفه کېږه، هر څه به سم شي. نو دغه درې جملې دي، راځئ چې زه په اول وایو زه در سره یم یا زه تا سره یم. داسې وایو Ich bin bei dir, Schatz. Ich bin bei dir Schatz، یعنی زه تا سره یم ګرانه. بیا وایو چې مه خفه کېږه، مهرباني وکړه، یا لطفا مه خفه کېږه. Sei bitte nicht traurig. Sei bitte nicht traurig، یعنی مهرباني وکړه یا لطفا مه خفه کېږه. وایي هر څه به سم شي، هر څه به سم شي. دا جمله داسې وایو Alles wird gut. Alles wird gut، یعنی هر څه به سم شي. نو کولی شئ څوک چې خفه وي، مسافري ده، نو دغه جملې ورته وایي.